زمون خلک اکثر نوجوانان سوشل میډیا د موبایل استعمالي کنه په دې باندې ډیر داسې خلک چې هغه لګیا دي د دین خبره وکړي تا ته وکړ چې دا د دین خبره کوي دې ماته د خیر او د نیکی خبره کوي خو لیکن هغه بستا د ایمان د پاره غلوي ستا ایمان باندې ډاکا چونکي ځکه د هغه ظاهر ته چې ګوري نو هغه د شریعت خلاف دی او د هغه خبره ته چې ګوري هغه عقلیات دي عقلیات اوس په دې پلیټ فارم باندې دومره ملحدین راوتلي ملحدین هغه خلک چې دا قران کریم د آیاتونو د پیغمبر علیه السلام د حدیثو داسې طریقې سره تشریح کوي چې نه صحابه هغه ثابت کړی دا نه تابعین کړی دا نه تابعین کړی دا نه ائمه مجتهدین کړی دا نه به مخکینو فقها کړی دا اهل علم هغه نه دا کړی دی اوس په دې وخت داسې تعبیرونه کوي داسې تعبیرات او بیان د هغه متعلق کوي چې هغه د هغه نه خلاف ده لکه مثلا په دغه سوشل میډیا باندې یو څو کسان ډېر مشهور دي یو په هغه کې د جاوید غام دي او لګیا د دین خبرې کوي خو لیکن د عقل سره مطابق کوي حالانکه په دین کې عقل خو نشته ډېر خبرې داسې دي چې هغه ته عقل نه رسېږي لکه حضرت علي کرم الله وجهه یو ځلې او فرمایل وایي که دا دین کې عقل چلېدلی او په عقل باندې وې نو دا کومې چې موږ موضوع اچو په یخنۍ کې مشران چې خاص طور سره تبلیغیان حضرات اچي موضوع هغه سرمنې ولا جرابې نو هغه باندې چې مسه کې دا غي طریقه دا چې د بل طرف نه پیل لاس راکاږي نو یک دین کې عقل چلے دی لري زمو فرمایي وای مونږ به مسه دی لاندې طرف نه پیولا ذکر بر نه کومه ګند کې لاندې نه ګند کې نو دین کې عقل چلے هغه نه چلیږي د عقل نه بر بیا چې کله د عقل هغه حد ختم شي نو وحي شروع کیږي د الله جل جلاله وحي مثلا دا خلک څنګه چې د مکه مشرکان هم ویلي دې ته لږ سوچو کې عقلي خبرې دي داسې و یو ساروی دی هغه په خپل باندې چې مرش خدای پاک ولا مرګ راوست مړ ته نیټه پوره وا نو تاسو چې دا مردار دی بیا نه خوري او چې په خپل لاس باندې زبا کې چاړه راکړي په خپل مرګ نو بیا وایي چې دا حلال دی دا خوري نو که سوچو کې عقل او ذهن ته نو د دې خبره خو بیا عقلن ټیک چې خدای پاک هغه مړ کړی دی نو خو په کار چې موږ په خپل مرګ چاړه راکړه هغه خورو او چې کوم خدای مړ کړی دی هغه نه خوري چې څوک عقلیاتو په سيزه غوږ ودا بالکل ټیک وي نو ګوره قران د الله کلام دی قران د الله جل جلاله کتاب دی قران د الله وحی دا نو موږ وحی په سيزو ځکه د وحی مقام هغه د عقل نه پس شروع کیږي عقل چې کوم کار پری دی بس بیا وحی شروع کیږي د قران کې موږ ته الله جل جلاله حلال او حرام بیان کړی دي نو په هغه کې دا ویل دي چې کوم تاسو ذبح کې او نوم په د الله واخلې نو هغه تاسو خوري او چې کوم په خپل مرشي مردار شنو هغه مخره الله فرمایلی دي حرمت علیکم المیتۃ الله تاسو باندې حرام کړی شوی د مردار نو مردار هم دغه چې په خپل مال باندې مرشي چاړه پیرانه کړی شي همدارنګه سوره مائده کې الله جل جلاله فرمایي والمنخنقۃ چې مړې بند کړی شي والمتردیۃ او چې د اوچت جن را ورغړل شي او مړ شي چاړه پیرانه کړی شي دا مردار همدارنګه والنطيحه چې دا یو سرویرو لګي بل اوهي او په غوال وال باندې مرګ اول موقوزه په وهلو تکول باندې کم ساوي چې مرشي نو دا ټول د مردار دي د شرعي ذبح سره حلال نشو چې کوم الله رب العالمین مونږ ته خودل نو دا مردار دي او د دې نه مونږ خدای پاک الله جل جلاله د دې نه مونږ منې کړو نو به هر حال دا احکامات الله جل جلاله مونږ ته نازل کړی دي خدا اوس چې کوم خلق ناس دي بازي ما یو نوم واسو جاوید غام دي همدارنګه یو بل د هغه نوم د ساحل عظیم نو هغه تک خبرې کوي بلکې زمون خوارز د ټول مسلمانانو ته درخواست هم ده نوجوانانو ته خصوصا چې کوم خبره تاسو واره راشه د خپل عالمانو نه چې کوم تاسو هر وخت میسر وي د استاد علاقه علما دي د هغوی نه لکه تاسو کې خبره وتوخه دي دا خبره کوي دا په کوم دلیل کوي د چې دا سمو زدا خو ټیک وي عقلا نو د دې په خلاف سمون سره شته په دین اسلام کې دا غي نه پس تاسو ته علما وي چې دا ټیک وي نو ټیک ته هغه ته چې نه لکه د دې په خلاف باندې احادیث ته قرآني آیاتونه شته دلایل شته د دې کار د حلال والی یا د حرام والی نو بیا علی عمل کوا ګینه ته چې دغه سوشل میډیا دې کې وردان نشي ته د اسلامي معلوماتو د هغه د استادو کې مطلب وي تجسس بوي ته ورکه ته لیکل به تور کې چې اسلامک انفارمیشن اسلامي معلومات ماته را خو چې هغه درکې د ټول نوم باندې تاسو د قادیانیت د هغه په غوړم باندې فاصله لینو کې د هغه چینل به تاسو راځي
تا ته مثلا راشي ام ټي ټي وي، نو ام ټي مسلم ټي وي، نو مسلم ناغي څوک اخلي؟ تاسو ته پته شته؟ مسلم نه هغوی قادیانیان اخلي، قادیانیان. نو هغوی ته پهله هغه راوړي. نو دا عرض مې دا کولو چې کوم علما زمونږ تاسو ته مخامخ وي، ستاسو د علاقې وي، ستاسو د وطن وي او ستاسو تعلق ورسره دی، د هغوی نه دین زده کوئ. الله جل جلاله فرمایلی دی اوولسمه سپاره کې سورة انبیاء کې فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، چې تاسو په څه نه پوهېږئ، کوم مسله ته راپېښه شوه نو تاسو د اهل ذکر یعنې اهل علم نه تپوس وکړئ، پوښتنه وکړئ، د هغوی نه ځان پوهه کړئ. کوم علما چې ستا دي، کوم چې ته پېژنې، کوم سره چې ستا تعلق دی، او که کوم یو مسله باندې هغه ستا عالم نه پوهېږي، نو هغه به د خپلو استادانو نه، د خپلو بزرګانو نه، خپلو شیوخو نه او خپلو مفتیانو نظامونو د هغوی نه به ستا دپاره دغه مسله زده کړي او درته به یې وښایي، دله به یې راوړي، درته به یې پېښ کړي. خو ته په خپل مخ سر باندې داسې مه کوه چې دکې سوشل میډیا پسې ځې او د هغې هغه دیني معلومات ورکوونکو خلکو پسې ورځې. بعضې وخت کې داسې وي د قادیانیان چې دی د دوی عام خلک هغوی شاټ ګیري وي، واړې واړې او کرکولې غوندې تورې ټوپۍ په سر کړې وي، خو د دوی چې کوم مربي وي دې ورته مربي وایي، کوم د دې مشران وي او دوی ته هغه تربیت ورکوي، نو هغوی ښه پټکي والي زبردست او ګیرې یې وي، ښه چوغۍ یې مچولې وي، نو عام خلک وایي چې دا خو لوی شیخ صاحب دی، لوی پیر صاحب دی، لوی مفتي صاحب دی. خبر به نه وي چې دا دغې حلیه کې، دغې پټکي او جامه کې، دغه د صالحینو لباس یې چولی دی، په دې کې ستا ایمان باندې ډاکه کوونکی دی، ډاکه اچوونکی دی. نو ګزارش الله جل جلاله دې عمل نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله.